طالبان وایي چین د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا څرګنده کړه. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چین د افغانستان په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او دا چې د دواړو لوریو غوښتنې یو بل ته د منلو دي. د کانونو وزارت په وینا چین په لیتیمو او یورانیمو کې هم پانګونې ته لیوال دی، خو طالبان وایي اوس یې تګلاره دا ده چې د دغو برخو زیرمو او د کانونو د ایستلو پر ځای د ساتنې لپاره یې کار وشي. د کانونو وزارت ویان مفتي اسمت الله برهان په دې هکله BBC ته وویل چینایي لوري لیوالتیا ښولې چې ژر به کابل ته ورشي او په دې هکله به له طالبانو حکومت سره نورې خبرې وکړي. نوموړي د BBC خبریال سید عبدالله نظامي ته په یو مرکه کې وویل د چین ځینې نورو شرکتونو په ځانګړې توګه د لیتیمو، یورانیمو او الماسو معدنو په برخه کې د کار کولو لیوالتیا ښولې ده، خو په وینا یې د دوی ټینګار پر لیتیمو و، خو د لیتیمو برخه کې د افغانستان اسلامي امارات او د کانونو او پټرولیم وزارت اوسنۍ پالیسي یوازې د ساتنې برخه کې ده. ښاغلي برهان وایي چې چینایانو ته یې ویلي چې د اوس لپاره کولی شي په نورو معدنو کې پانګونه وکړي، ځکه په وینا یې د دوی لپاره اوس د لیتیمو ساتنه مهمه ده. د یادونې ده چې یوه چینایي شرکت په 2007 کال کې د عینک کان د استخراج تړون د هغه مهال له افغان حکومت سره لاسلیک کړ او په پام کې وه چې دغه شرکت په مس عینک کان کې چې د مسو ستر کان بلل کیږي څه باندې 3 میلیارډه ډالره پانګونه وکړي، خو د بېلابېلو ستونزو له کبله دا پروژه د کلونو په اوږدو کې له خنډ او ځنډ سره مخ پاتې شوه. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.